دا تلپاتې رب پر تلپاتې قائمه دایمه نامه فیل کو د هر سلام خاطر ته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وخت اخر دی تاسو هم تک شوي له مقدمې راتېرېږو هر هغه څه چې له تاسو سره شریکوو هغه درته مخ ته ږدو. دلته زما استاد ناست دی چې هغه ژوندی تاریخ دی. هغه څو توکي دي چې د ده د مونږ فقط رنګ ورکړی دی یا مو کوشیر کړي دي. لوی استاد حبیب الله رافي د ده په اجازه د ټولو دوستانو مشرانو وخت تا خواس وکړل ورک دې کړم وخت تا خواس وکړل ورک دې کړم بیا دې کړم خزان خورې خزل شو او زه د خپل خالق په پیرزوینه بیا تخم وم راشین شوم پاپل شوم دا لوړ ژورې پر ماډه کې دي بیا هغه پښتون ولې کابل شو. غزلو ستا په انتظار مې ګیره سپینه شوه او یاره لیونی شي لیونی شومه نه د دې هنر پښتون ټټر کړمه نه خوشحال خانه او باچا خانه شومه نه د حمزه غونتې غزل کړمه نه بشم خادم نه بختانه شومه او وخت د خپل اصل نه د لرې کړم نه اندړ نورزه نه بیټانه شومه او نه ګجر عرب شاړې بلوچ شومه نه شومې سبزه نه دورانه شومه او نه وردک زادران بنگل زازه بنگخ نه شوم برانه نه کوزانه شومه او ماته د تعلق زمانہ یاد ده. استاد ډېر ښه ته اشاره وکړه چې دا زیا باندې 50,000 کاله 50,000 کاله ژوند تېر شوی دی. ماته د تعلق زمانہ یاد ده. زه وګورئ دومره پخوانی شومه نه مې د ولپت غونتې ولپت وکړو نه به شم مومن نه لغمانی شومه نه مې د ولپت غونتې ولپت وکړو نه به شم مومن نه لغمانی شومه او نه مې د قمصو په سکو وزانګل نه پانځې پوندې نه شرنګارې شومه. چپ شم که ووایم ستا پر نوم کتاب اړوم د معاصر تاریخ د نیمه پیړۍ باب اړوم لکه یعقوب په سترګو ړوند شلو زړه چیرې شلو د انقلاب ویښته سپین شوي دي سپین ږیری شلو پر تا د ډېرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې. دا نظم دوی سي په قندهار کې ویل شو معامله پته او تریخوالي ووختله زه څنګ ته شوم البته بشپړ نظم ستاسو دغه ته وخت اقدم پرتا د ډېرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې لکه سپینغر په ملا وهلی کشمیر کوکړې. اهلو کهول د پرګنیو د مشرانو سره هر کلی وایو په خیر راشئ د یارانو سره. اکا ناوخته مو کړ ډېر ځنډ مو په لارو ویستو موږ ډېرې چغې وکړې موږ ډېر انتظار وویستو نو پایز منګل مامور غیور و ادم خان مو څه کړ احسان الله ملا عمر او ملا برجان مو څه کړ صلح مو وکړه صلح مو وکړه ښه مو وکړل په وخت تېره ښه وه خو چې رستی عقل رومبی وی بیا به ډېره ښه وه. صلح کې ګټه صلح مو وکړه ښه مو وکړل په وخت تېره ښه وه خو چې رستی عقل رومبی وی بیا به ډېره ښه وه. صلح کې ګټه او تاوان دواړه اقتباسه وځي صبر اورې لاسته او څه به دې له لاسه وځي. استاد جنګ خپله پرېکړه کوي خپله ځان ته لار وباسي لا تا وباسي له صحنې لا باغیار وباسي. لوی سودخواره لوی شرط وهونکي د کوټګرو لاس دی او د جنګ تر شا د بلا لوی جوارګرو لاس دی. د لوی پښتون په کور د وینو دا رنګ نه بندېږي جګړه به وي جګړه روانه ده جنګ نه بندېږي. په یاد مو وي چې نه په دوی نه په هغو کېږي په یاد مو وي چې نه په دوی نه په هغو کېږي په محلونو کې نه دین او نه پښتو کېږي. هغه د فقر او غربت ناره ترې ډېره ښه وه د یو سپېڅلي بغاوت ناره ترې ډېره ښه وه. پکور بیدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه سلو کې اتیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه خوب بلیده چې د چا
په کور بېدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه 100 سرونه خرڅ شول ته خبر یې که نه خوب مې لیده چې د چا لاس کې مې ګریوان پاتې شو پوره مې نه کړلو ارمان مې په ارمان پاتې شو دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم لا به په دې رښتیا ومرم لا به رښتیا وایم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم او لا به په دې رښتیا ومرم لا به رښتیا وایم موږ هم خبرېږو یو او بل راته حالونه وایي له عرق تر موږ را رسېدلې راپورونه وایي چې دغلته 10 جمهوریت ته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمرینې ماڼۍ پرته جوړ دي وایي چې دغلته 10 جمهوریت ته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمرینې ماڼۍ پرته جوړ دي دوستم دانش عطا بلبل جمهوریتونه نه دي اتمر جرأت د دوی په خیل جمهوریتونه نه دي دوی ځان ته خپل تجارتونه او فرمانونه لري اسلام آباد او تر مشهد اوږده لاسونه لري دا پر کونجو ویشلی زور به وایه ځواک پاتې شي دا یو خپلواک په دې کې څرنګه خپلواک پاتې شي د کاکا ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي د علم ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي ما سره خپل وزیر وکیل معین جنرال په جنگ دی والی رئیس ډاکټر قاضي او څرنګوال په جنگ دی چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ د سرونه چې مو خرڅ شي سر 50 ساتئ د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند ستا د وعدو لارې ته ګورم دې لارو خوړم عمر مې تیر ویښته مې سپین شول انتظار وخوړم هغه به وشي دا به وکړو ته بېغمه اوسه موږ بیا راځو ته همدې تمې ته په تمه اوسه دوی سره نشته خوشحالي د خوشحالۍ تمه ده دا تمه خره دا تمه سپۍ ده دا لولی تمه ده سیاست شهرت ځان مړونه او خپل جیب دی دلته سیاست درواغ سیاست دوکه سیاست فریب دی دلته تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکېدي غله په لار دي ګورئ تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکېدي غله په لار دي ګورئ بل ته په لار د بل په لار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان بل ته پلار د بل پلار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي یو رمضان او ورسره مل 13 وکیلان دا پر اختیار د دې هیواد د دې ولس وکیلان ما بندیوان کوي ما یو لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما بندیوان کوي ما دې وای لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما د مزدور د تن خولي ترشي مالګي څکلي ما بیت المال خوړلې ما د ولس وینې څکلي یا حق راوبخئ خپل یا ما په دار وځړوئ ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ دا په ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي دا به ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي زما ترزنه شمشیرزنه باهمته پلاره بیرغ نښان شمله د هسکه تر قیامته پلاره دغه خوږه اوږده قصه شپه تر سهره وکړه ما ته زما د ازادۍ قصه له سره وکړه غوږ شئ چې دا لوی احمدشاه دی که خوشحال غږیږي میرزمان خان سید اکبر خان که سید جمال غږیږي وایي چې موږ در شا نه توپ او نه جازونه پرېښي موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښي نه چا په سوال نه چا سوغات کې ازادي راکړې نه چا خیرات نه چا زکات کې ازادي راکړې دا په خپل کور کې لاس تر زنې میلمانه څه کوو
دا په خپل کور کې لاس تر زنې مېلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم دا په خپل کور کې لاس تر زنې مېلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم څه مې موندلي دي څو نور مې وفادار په کار دي ګرځم مرګرو څو سړي راله د کار په کار دي دې ښار لزم څري ګریوان ته تار اوستنه کوم زه اوس په خپو ولاړ یم زه د ځان پوښتنه کوم د دې هېواد جغرافیا و تر سیستانه پورې کویټه چمن او تر خوشحالګړ او بلوچستانه پورې شاید چې بیا د ازادۍ کوم ښار کې شور غږیږي ښکاریږي نه خو په سینه کې مې یو اور بلیږي ستا پر ګولو ویشت ټټر بلا بلا واخلم پر ازادۍ مات شوي سر بلا دې بیا واخلم ملالۍ ډېرې دي خو ستا هغه ټپه ګرانه ده بې له ټوپکه پر دا ملک کې ګزاره ګرانه ده او زه دې خفه یم خو چې ټنډه دلالي سمه وي چې ازادي وي او له سیال سره سیالي سمه وي همدومره بس نور څه ویلو ته حاجت نشته دی پر مخ د ځمکې له دې پورته بل نعمت نشته دی نمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم نمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم زه لږ په ځان ژاړم او زه د خپل ګریوان لمدوم تشه حجره څه کړم ستار منګی یاران نشته دی سږ وچکالي د لل مې نه کرو باران نشته دی ما وکرلې ما خپل فصل په تاوان ورېبدو پوره مې نه کړلو ما خپل ارمان ورېبدو او د خېټې غم دی مجبوري د ملا ځان رسوم سهر وختي د مزدورانو چوک ته ځان رسوم ګوندې پیدا کړم مزدوري خار لا دې شور لزمه سویمه ورځ ده چې خالي لاسونه کور ته ځمه او نن چې راتلم مکۍ ویل په کور کې اوړه نشته دی د کمکۍ تبه ده غوړي او نور خواړه نشته دی دا داما وژلې ده کمکۍ زما له غمه مړه شوه د یوې مړې خېټې ډوډۍ په تمه مړه شوه چې د خوارانو وګلوڅو پیعان ناوري توکاڼې د دا غوږونه بازان ناوري پخوا لمدې وي خو اوس غبرګو کې اوبه نشته دی دا زړونه کاڼي دي دې سترګو کې اوبه نشته دی زه اوس څوک نه لرم له شا راته نارې نه وهي څوک پاتې نه دي زما پر غم مې نغارې نه وهي زه اوس کوڼ شوی یم غوږو ته مې جرس نه رسي غم دومره سخت کړم چې د غم را باندې وس نه رسي او غم دومره سخت کړم دا څو ټپیزې را سره وې د ګډ حکومت یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا مرستنه نه مره اوس دا ډېر مزل مې کړی یوه چوکۍ دوه ګټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا بړستنه ای پاچا پښتون ماوین ازبک دی پاچا پښتون ماوین ازبک دی او یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه پاچا پښتون ماوین ازبک دی یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه یو مراور دا بل په خوله دی یو مراور دا بل په خوله دی یو می کاکا او بل می لالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي بیا ویلو خو ما مړ کړی یو مراور دا بل په خوله دی یو می کاکا بل می لالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دونه بخت کوټه تخت نسکور شه وخت پر دواړه طرف تور شه شوله اوبه د زړه زور شه او جانکیري خپل کور کې د شور شه موږ لا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي او موږ لا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي لغوږ مې ډېره مننه